بسم الله الرحمن الرحیم. ومن الناس او بعض د خلقنا من هغه څوک دی يعجبک چې تعجب کې اچوي حیرانوي تعالی را قوله وینا داغه فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې ويشهد الله او گوا کوي هغه الله علی ما فی قلبه په هغه څه چې په زړه د هغه کې دی وهو او حال دا دی چې هغه الد الخصام ډیر سخت جګړه کوونکی دی جګړ مار دی واذا تولى سعى في الارض او کله چې لاړ شي ستا د خوانه کوشش کوي په ځمکه کې لیفسدا چې فساد خور کړي فيها په ځمکه کې ويهلك الحرث او چې تباه کړي فصل والنسل او نسل هم تباه کړي والله او الله رب العالمین لا يحب الفساد نخو خوي فساد واذا قيل او کله چې وویل شي له دتا اتق الله او یریګه د الله نه اخذته العزه نو راونیسي دلرا غیرت بالاسم په ګناه فحسبه پس پوره دی دلرا جهنم و جهنم ولا بئس المهاد او خامخا ډیر بد زی دی دا جهنم ومن الناس او بعض د خلقنا من هغه څوک دی یشری چې خرڅوي نفسه ځان خپل ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضامندۍ د الله والله والله رب العالمین رؤوف ډیر مهربان دی بالعباد په بندگانو یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې ایمان مو راوړی دی ادخلوا داخل شئ فی السلم په اسلام کې کافتن پورا ولا تتبعوا او پیروي مکوي خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان انه بشک دا شیطان لکم ستاسو عدو دشمن دی مبین خکارا فإن زللتم پس کچری اخویدلی تاسو من بعد ما جاءتكم البینات پس د دینا چې راغلل تاسو ستا ښکاره دلایل فاعلموا نو پوه شئ ان الله چې بېشک الله رب العالمین زورور دی حکیم او حکمت والا دی هل ينظرون نه کوي دا خلک انتظار الا ان یاتیهم الله مگر دا چې راشي دوی ته الله رب العالمین فی ظلل پسورو کې من الغمام د وریځو والملائکة او راشي ملائکی وقضی الامر او فیصله کړی شي کار والى الله او خاص د الله طرف ته ترجع الامور ورګرځولی شي ټول کارونه